بزرګ او شیطان. یو شمیر ټیټ رتبه شیطانان خپل پادشاه ته په فریاد ورغلل چې پوره 2 کاله یې په یو بزرګ خواري وکړه چې له لارې وباسي، خو بې لارې نه کړ. دوی خپل پادشاه ته ویل چې بزرګ ته یې د لوړو چوکیو، د ډېرو پیسو، د ښکلو ښځو لنډه ده چې د قسم وسوسو لومې کېښودې، مګر اثر یې ورباندې ونه کړ. د شیطانانو پادشاه سړه ساه وایسته، ویل تاسو نه پوهیږئ، بې تجربې یې. زه به یو تجربه کار شیطان ورواستوم او بیا به وګورئ چې څنګه یې له لارې باسي. څه موده پس یو مشر شیطان د غره هغه غار ته ورغی چې بزرګ ورکې په عبادت بوخت و. شیطان ورو غوندې په غوږ کې ورته وویل دلته یو بل څوک پیدا شوی دی چې د بزرګۍ دعوا کوي او خلک یې مرتبه تر تا هم لوړه ګڼي. د دې خبرې په اورېدو سره د بزرګ په تندي کې غوټې پیدا شوې، رخه ورغله، په قهر شو او بې له دې چې په ځان پوه شي شیطان ته تسلیم شو.